لومړی خو د ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره دي او زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک کړئ او د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره یا تبصرې کولو لپاره د کمنټس په برخه کې خپل نظر یا پوښتنه زموږ سره شریکه کړئ. د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره موږ په پښتو ژبه بېلابېل ریزونیز پروګرامونه جوړ کړي دي او دې چینل ته مو په ټکزاس کې د پوهې یا پرمټ د ازموینې پوښتنې او ځوابونه. 21مه پوښتنه: کله چې ټي انټرسیکشن یا څلور لار یا درې لار ته نږدې کیږئ موټر چلوونکی باید د لارې حق د تېرېدونکو ترافیکو ته یا موټر ته ورکړي. د لارې حق لري باید په شا راشي او بیرته وګرځي. سم ځواب دی باید د لارې حق تېرېدونکو ترافیکو ته ورکړي. یعنې دلته دا راځي په دې ځای کې د ټي انټرسیکشن کې دا ټي انټرسیکشن دی یا درې لارې ده چې مثلا ټي په شکل سره ده، که دا د ښي خوا نه که مخامخ او که د چپ خوا نه سره موټر یو ځای کېږي. که دلته موږ راشو دلته موټر ولاړ دی، که دلته موټر تېرېږي نو حق د دې موټر دی. اصل باید د لارې حق چاته ورکړي؟ دې موټر ته ورکړي. راځو د ځواب وضاحت ته. کله چې تاسو په داسې حال کې د ټي انټرسیکشن ته نږدې شئ چې سړک پای ته رسیږي تاسو باید ودرېږئ او په قطع کوونکي سړک کې موټر ته د لارې حق ورکړئ. تاسو باید یوازې هغه وخت پر مخ لاړ شئ کله چې تېرېدونکي موټر نه وي او تګ ستاسو لپاره خوندي وي. یعنې دا سړک دلته د دې خوا چې ځئ دلته قطع کېږي د دې سړک په واسطه. دې ته څه وایي؟ ټي انټرسیکشن وایي. که د ښي خوا راځي او دا سړک مثال په دې شکل وي نو هغې ته هم ټي انټرسیکشن وایي. که چپ خوا راځي او سړک دلته قطع کېږي بیا هغې ته هم ټي انټرسیکشن وایي. راځو 22مې پوښتنه ده. په یو سړک کې چې درې یا ډېر لاینونه موجود وي یو موټر له ښي خوا څخه لاین ته ننوځي تل د لارې حق لري. د اشارې یا سیګنال لګولو ته اړتیا نه لري. تاسو باید د لارې حق هغه موټر ته ورکړئ چې د ښي خوا څخه تاسو سره په ورته لاین کې یو ځای کېږي، نه هغه موټر چې د کیڼ خوا څخه ورته لاین ته ننوځي. سم ځواب دی تاسو باید د لارې حق هغه موټر ته ورکړئ چې د ښي خوا څخه تاسو سره یا ستاسو په لاین کې کوم لاین کې چې تاسو موټر چلوئ تاسو سره په ورته لاین کې یو ځای کېږي، نه هغه موټر چې د کیڼ خوا څخه ورته لاین ته ننوځي. یعنې د ښي خوا موټر چې لري د لارې حق لري. راځو ځواب وضاحت ته. هغه سړک چې په دریو یا ډېرو لاینونو ویشل شوی وي او ترافیک په ورته لوري حرکت کوي، یعنې یو طرفه وي، د یو خوا نه موټر ځي پې. یو موټر چلوونکی د ښي خوا څخه د ترافیکو لاین ته ننوځي تاسو باید د لارې حق ورکړئ. او که چیرې په یو وخت کې یو موټر د ښي او بل د چپ یا کیڼ خوا څخه د ترافیکو لاین ورته لاین ته یا په کوم لاین کې چې تاسو هستئ هغې ته ننوځي نو د لارې حق د ښي خوا موټر دی نه د کیڼ خوا. راځو 23مې پوښتنې ته. دا غیر قانوني ده چې وروژنې موټر خانه خالي یا نږدې فاصله یا واټن کې تعقیب شي یا سایرن غږوي یا خپل څراغونه او هارن ډېر لګولی. کله چې راځي دا هارن ډېر لګولی څیواره کوي چیو 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 او اشارې ګل کېږي او لګېږي. په دې حالت کې څومره نږدې فاصله باید تاسو وساتئ یا څومره د هغې نه باید لرې فاصله وساتئ؟ 500 فوټه، 250 فوټه، 1000 فوټه. سم ځواب دی 500 فوټه. راځو د ځواب وضاحت ته. تاسو باید د اوروژنکې لارۍ یا موټر 500 فوټه څخه په نږدې فاصله یا واټن کې تعقیب نه کړئ او یا ورپسې نږدې تګ ونه کړئ. کله چې د اوروژنې لارۍ یا موټر خپل څراغونه او هارن لګولی وي او اور وژني نو تاسو باید په هغه بلاک کې خپل موټر ونه دروئ یا پارک نه کړئ تر څو د اوروژنې موټر ته د مزاحمت سبب نشي. 24مه پوښتنه. کله چې بیړنی موټر تېرېږي د سړک په غاړه کې ودرېږئ. موټر چلوونکی باید خپل سرعت زیات کړي
بیړني موټر ته نږدې لاین خالي کړي یا ورو شي. د بیړني موټر کارکوونکو څخه پوښتنه وکړي که دوی مرستې ته اړتیا ولري. سم ځواب دی بیړني موټر ته نږدې لاین خالي کړي یا ورو شي. راځو د جواب وضاحت ته. که تاسو د سړک په څنګ کې ولاړ یو اضطراري یا بیړنی موټر څخه تیریږئ، یعنې هغه موټر ولاړ وي سره غاړې ته او تاسو ترې نه تیریږئ، تاسو باید بیړني موټر ته نږدې لاین خالي کړئ. که تاسو نشئ کولی په خوندي ډول سره حرکت وکړئ نو تاسو باید ورو شئ یا سرعت مو راکم کړئ. راځو 15مې پوښتنې ته. که چیرې د پیاده رو هایبرید بیکن سیګنال یا څیره ثابت سور وي، دا په دې معنا ده چې موټر چلونکی ممکن په احتیاط سره پر مخ ولاړ شي. موټر چلونکی باید په بشپړ ډول سره ودرېږي. موټر چلونکی باید ورو شي او د ودرېدلو لپاره چمتو اوسي. سم ځواب دی موټر چلونکی باید په بشپړ ډول سره ودرېږي. راځو د ځواب وضاحت ته. پیاده رو هایبرید یا بیکن سیګنال د سړک څخه د پیاده تیریدونکو کسانو په لاره یا کراسواک کې نصب شوی وي تر څو پیاده تلونکي کسان په خوندي ډول سره د سړک څخه واوړي یا تیر شي. که د بیکن سیګنال په یو ثابت سور رنګ بدل شوی وي یا بدل شي نو موټر چلونکی باید په بشپړ ډول سره ودرېږي تر څو پیاده تیریدونکي کسان د سړک څخه په خوندي ډول سره تیر شي یا واوړي. راځو 16مې پوښتنې ته. تاسو باید څه وخت د لارې حق سپینې کین یا عصا یا امسا یا لارښود سپي کاروونکي پیاده تلونکي یا د سړک څخه تیریدونکي کس ته ورکړئ یا پدسترین. یوازې هغه وخت چې لارښود سپی سړی د سړک په اوږدو کې رهبري کوي. په هر وخت کې یوازې په هغه صورت کې چې د تیریدو ساتونکی یا ګارد شتون ولري. سم ځواب دی په هر وخت کې. راځو د ځواب وضاحت ته. هغه پیاده تلونکی چې لارښود سپی یا سپینې کین عصا یا امسا کاروي د سور ټیپ سره یا پرته، که سور ټیپ سره وي که نه وي، باید هر وخت د لارې حق ورکړل شي. یادونې وړ ده چې د سړک څخه پیاده تیریدونکي یا تلونکي په هر حالت یا وخت کې د لارې حق لري او موټر چلونکی باید ودرېږي چې تر څو پیاده تلونکي په بشپړ یا مکمل ډول سره د سړک څخه تیر شي یا واوړي او وروسته موټر چلونکی حرکت وکړي. راځو 20مې پوښتنې ته. د خپل موټر په ړنده نقطه کې نورو موټرو لیدلو لپاره تاسو باید د شا یا عقب دننه هنداره یا ښیښه کې وګورئ. د بهر شاته یا عقب هنداره یا ښیښه کې وګورئ. په خپله اوږه باندې هغه لور ته وګورئ، یعنې اور شولډر وکړئ. سم ځواب دی په خپله اوږه باندې هغه لور ته وګورئ، یعنې اور شولډر وکړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. د تعریف له مخې ړنده نقطه هغه سیمه یا ساحې څخه عبارت ده چې تاسو یې د شا یا عقب هندارو په مرسته لیدلی نشئ او یا د ډریور د سیټ څخه لیدلی نشئ. د خپل موټر په ړنده نقطه کې د بلایند سپاټ د نورو موټرو یا ټرافیکو لیدو لپاره تاسو باید په خپله اوږه باندې هغه لور ته وګورئ او یا اور شولډر وکړئ. که تاسو اور شولډر ونه کړئ، دا موټر که چېرته ستاسو په ړنده نقطه کې وي، کله چې ستاسو تر څنګ وي په ړنده نقطه کې وي، نو تاسو دا موټر نشئ لیدلی تر څو چې اور شولډر وکړئ. په دننه ښیښه کې هم تاسو نشئ کتلی او بیرون ښیښه کې هم تاسو نشئ کتلی. هر کله چې تاسو اور شولډر وکړئ نو دا موټر به تاسو وګورئ. 28مه پوښتنه. د یوې لوی لارۍ مخ ته اضافي ځای ته اړتیا ده ځکه چې نور ډریوران په آزاده لاره کې یو ځای شي. د لارۍ چلونکی موټر ودروي. نور موټر چلونکي کله چې دوی غواړي ورو کړي
سم ځواب ده د لارۍ چلونکی موټر ودروي. راځو ځواب وضاحت ته. د یوې لوی لارۍ مخ ته اضافي ځای ته اړتیا ده ځکه چې دوی د کوچني یا مسافر وړونکو موټرو په پرتله په ورته سرعت کې ژر موټر درولی نشي یا بریک نیولی نشي. یعنې که د کوچني موټر سپیډ 50 وي یا 100 وي او د لوی موټر سپیډ 50 یا 100 وي نو کوچنی موټر زر ودرېږي او لوی موټر زر نشي ودرېدلی. نو د دې لپاره چې د حادثې څخه مخنیوی وشي موټر چلونکی باید د لارۍ مخ ته په لنډه فاصله یا واټن کې ورنشي یا لاین بدل نه کړي، یعنې نږدې فاصله کې لارۍ مخ ته رانشي. راځو اوس 9مې پوښتنې ته. کله چې د بل موټر څخه تیریږئ یا مخکې کیږئ دا خوندي ده چې بیرته خپل لاین ته راستانه شئ. که تاسو د خپل موټر شاته یا عقب هیندارو کې د موټر مخکینی څراغونه مکمل ډول سره لیدلی شئ. د تیر شوي موټر مخکینی پمپر پاکړی وي. تیر شوي موټر څخه 50 فوټه مخکې یاست. سم ځواب دی د خپل موټر شاته یا عقب هیندارو کې د موټر مخکینی څراغونه په مکمل ډول سره لیدلی شئ. راځو ځواب وضاحت ته. مخکې له دې چې له تیریدو وروسته خپل اصلي لاین ته بیرته راشئ تاسو باید ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو په خطرناک ډول هغه موټر ته نږدې نه یاست چې تاسو ترېنه تیر شوي یاست. کله چې تاسو کولی شئ چې د تیر شوي موټر دواړه مخکینی یا د سر څراغونه یا مکمله شو موږ ورته په ساده ژبه کې شو په خپل عقب هیندارو کې لیدلی شئ نو په دې حالت کې تاسو ممکن خپل اصلي لاین ته بیرته ور وګرځئ. کله چې ستاسو موټر لپاره کافي خونه یا ځای موجود وي او خواته یا مخکې مو په لنډه فاصله کې بل موټر دا په یاد ولرئ. دلته یو ټکی زه ذکر کوم چې ستاسو سپیډ باید د هغې نه زیات یا د هغې سره مساوي وي. که چېرته تاسو ورو او ستاسو د هغې مکمله شو هم ښکاري یا دواړه څراغونه هم ښکاري او تاسو ورو هغه تیز نو بیا هم د حادثې او ټکر سبب کېږي. کله چې تاسو لاین بدلوئ یا بل لاین ته ورځئ بیرته خپل لاین ته ورځئ نو دې ته باید متوجه اوسئ چې د بل لاین نه خو دې لاین ته موټر نه راځي. یعنې ته ښي خواته لاین بدلی خپل ترڅنګ ښي خواته نو هخواته د چپ خواته هغې ښي خوا نه لاین موټر چلونکی خو چپ خواته دې لاین ته همدغه لاین ته خو نه راځي. دې ته هم باید متوجه اوسئ ځکه چې زیاتره په لاین بدلولو کې او فریوی ته داخلېدلو کې ټکرې واقع کېږي. راځو 13مې پوښتنې ته. کله چې د شپې په تیاره کوڅه کې موټر چلوئ تاسو باید د وسیلې پینل څراغونه روښانه وساتئ ترڅو نور موټر چلوونکو ته ډیر څرګند شي. خپل د لوړ بیم مخکینی څراغونه چالان کړئ ترڅو ستاسو څخه مخکې ټرافیک په ښه توګه وګورئ. په کافي اندازه ورو موټر وچلوئ چې تاسو وکولی شئ په هغه ساحه کې ودرېږئ چې ستاسو د موټر مخکینی څراغونو لخوا روښانه شوي وي. سم ځواب دی په کافي اندازه ورو موټر وچلوئ چې تاسو کولی شئ چې په هغه ساحه کې ودرېږئ چې ستاسو د موټر مخکینی څراغونو لخوا روښانه شوي. یعنې که تاسو خپل د موټر څراغونه لګولي نو مخکې ستاسو ساحه ښایي چې مثال دومره ساحه روښانه شوې ده. په هغه ساحه کې باید تاسو بریک ونیسئ یعنې د هغې ساحې نه تیر نشئ. که د هغې ساحې نه تیر شئ نو تاسو تیز موټر چلوئ نو تاسو باید ورو شئ. راځو ځواب وضاحت ته. تاسو باید د ورځې په پرتله د شپې لخوا ډیر ورو او په احتیاط سره موټر وچلوئ ځکه چې دا امکان نه لري چې د شپې په اوږدو کې تاسو د موټر چلولو په جریان کې خپل مخ ته سړک په سمه توګه وګورئ. تاسو باید ډاډه واوسئ چې تاسو کولی شئ چې په هغه ساحه کې خپل موټر په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره ودروئ چې ستاسو د موټر د مخکینی څراغونو په مرسته روښانه شوي وي.
که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ او د نور سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې نه ګټه پورته کړي.